محمد صابر له تیرو څو میاشتو راهیسې د کرهڼې وزارت له لورې د ورکول شوو شاتو مچیو په روزنه بوخت دی. چې د خپل کور په باغچه کې د شاتو مچیو ساتنه او روزنه کوي، ورڅخه د ترلاسه کېدونکو شاتو عوایدو ته هیله مند دی. 15 سونده خو موږ ته ریاست زراعت راکړي دي، نو د دې په همکاري او د دې کومک یې موږ سره د ښار کندهار د ښار د زراعت خلکو سره کړي دي. انشاءالله دا خو نو اوله واره زراعت ډېره فایده لري، نو په کوم زراعت باندې چې کوم ګلان دي دا مچۍ پر کښېني هغو ته ډېره قوي کوي، سموي او په زیرمه کې موږ ته حاصل هم راکوي زموږ د خوراک لپاره. د محمد صابر غوندې 50 نورې کورنۍ هم دا مهال په خپلو کورونو کې د شاتو مچیو په روزنه بوخت دي. د کندهار د کرهڼې ریاست مسؤلین وایي د شاتو د مچیو د روزنې د صنعت د ودې او د کورنیو د اقتصاد جوړونې په موخه د 500 نورو کورنیو لپاره هم د ورته فارمونو د جوړولو لپاره پلان لري. د دې ولایت د کرهڼې ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد الله خان نوري وایي چې د شاتو مچیو روزنه اسانه خو عواید یې زیات دي. دغه مچۍ مو خلکو ته په دې خاطر ورکړي چې ډېرو زیاتو خلکو د فارم جوړولو غوښتنه کړې وه، نو په دې خاطر موږ دغه پروژه دوی ته منظور کړله. اوس مو توضیح کړله دوې نورې پروژې هم راتلونکي دي په سږ کال کې چې ور یې کړو. موږ اولیا هغو کسانو ته ورکړی دی چې څو مچۍ خرابې نه شي، چې دوی 2 کاله د مچیو د روزنو په اړه تجربه ولري او برحاله فارم ولري، تر څو دغه د هغوی سره یو څه کومک وشي. ځکه داسې کسانو چې مچۍ درلودې، ماشینونه یې نه درلودل، سامان یې نه درلوده، نو دغه د فارمدارانو څخه زموږ یو کومک وه تر څو د دې فارم نور هم مخته ولاړ شي. په کندهار کې دا مهال 102 د شاتو فارمونه شتون لري چې اکثره یې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي. مسؤلین تولیدات د کورنیو او بندرونو مارکیټونو پر معیار برابر بولي. قدرت الله رضوان، میلمه رادیو، کندهار.